ځینې خبرې او ځینې کارونه داسې وي چې هغه په عمومي تور باندې مونږ ته په کتابونو کې یا په روزمره ژوند کې څوک نه ښایي، د هغې نه موږ نه خبره پاتې کېږو. نو په دې ویډیو کې څه داسې معلومات تاسو سره شریکوم چې دا معلومات ډېر ضروري دي، او که یو سړی غواړي چې د هغه د واده وخت نږدې وي یا واده کول غواړي او دغسې یو جینۍ هم، نو د هغې دپاره دا خبرې ډېرې زیاتې ضروري دي، ځکه چې پردي کور ته ودیږي نو په کار ده چې د دې خبرو خیال وساتي. د ټولو نه اول کومه چې ضروري خبره ده چې سړی کله د واده په شپه باندې خپلې کوټې ته ننوځي نو هغه ته پکار دي چې دا خبره په ذهن کې وساتي چې کله هم هغه په دغه شپه باندې کوټې ته ننوځي نو سلام واچوي. د سلام نه پس بیا یو دعا ده چې هغه دعا به موږ تاسو سره شریکه هم کړو، یعنی د ښځې د تندي ویښته دې ونیسي، بیا د هغه دعا ووایي. دغه دعا چې د دې سره ډېر زیات برکتونه راځي، او په دغه شپه باندې چې هر قسم دعا دغه سړی وغواړي نو هغه الله پاک قبلوي، یعنی نه رد کوي. ښځې او سړي ته دویمه خبره دا پکار ده چې دوی په دغه شپه باندې نفلونه وکړي او دعاګانې وغواړي، د ټول عالم اسلام دپاره، د ټولو خلکو دپاره دعاګانې وغواړي، ځکه چې یقینا ویل کېږي چې دا یو داسې شپه وي چې په دغه شپه باندې دعاګانې قبلیږي، او په کار ده چې په دغه شپه باندې الله پاک نه ډېرې دعاګانې وغوښتل شي، ځکه چې په عام طور باندې خو بیا ښځه خاوند یو بل سره ملاویږي، د هغوی به دغه زندګي شي، خو دغه شپه چې کومه د واده وي دا بیا نه راځي. او دریم دا چې د خاوند ته پکار دي په دغه شپه باندې ډېر د صله رحمۍ نه کار واخلي. صله رحمي دا چې ځینې خاوندان چې د هغوی د واده په لومړۍ شپه باندې خپله ښځه ډېره زیاته ویروي، ټارچر کوي، ځکه چې دا فکر کوي چې زما نه بیا ټول عمر ویریږي، خو داسې نه ده. هغه هم یو انسان ده، په خبره باندې پوهیږي. که یو انسان د دې هر څه خیال وساتي چې زه د خپلې ښځې د ضروریاتو خیال ساتم او هغې د ده دپاره کور پرېښی، نو په کار ده چې دا هم بیا د هغې د ضروریاتو او د هغې د ژوند خیال وساتي. که معلومات مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، وخت په وخت به تاسو ته تازه ترین معلومات در